دا بیا نو د لرګي نه جوړه څمڅۍ ده چې دغه څمڅۍ چې زما په لاس کې ده واقعا هم که موږ او تاسې قیامت ته وګورو قیامت به ډېر کم وي خو ولې ارزښت دی دومره لوړ دی چې هېڅ حد نه لري ځکه د لرګي نه جوړه شوې څمڅۍ په دې شکل باندې په دې ډیزاین باندې دا نو د افغانستان او بالخصوص د کونړ د لرګي یوه ښه ډالۍ ښه تحفه او ښه ګفټ دی. زموږ د کونړ خو چې فکر وکړو کونړ خلک ډېر زیات کمزوري دي او بل دغه لرګي نه نفقه پیدا کوي او 100 روپۍ او هغه هم چې بند شي نو ډېر زیات ستونزې سره مخامخ کېږي نو په دې دغه باندې دا نور ولایتونه کم نفر چې راځي هغې ډېر زیات خوښوي په دې باندې نو د لرګي نشوالی شته ډېر شته دی بیا موږ هغه شی لرګی استعمالوو تاسو په خپله د نږدې نه وګته چې خلک یې د سوخت دپاره وړي جلال آباد ته کابل ته موږ هماغه شی نه استعمالوو د هغې د سوخت د لرګو نه موږ هغه زینتي توکي ټول د هغې نه جوړوو غټ لرګی ډېر کم پیدا کېږي نشته. بسم الله الرحمن الرحیم د زلا ټلویزیون او یوټیوب چینل د فانې ډیرو درنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن خپرونه مو داسې یو څه ته ځانګړې کړې ده چې تاسو به ډېر زیات جالب ښکاري شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اسداباد ښار کې نجاران یا ترکاڼان د کونړ له لرګیو هغه زینتي توکي جوړوي چې تر ډېره پورې د افغانستان په کچه باندې ډېرو ولایتونو ته لیږدول کېږي او د دې تر څنګ بهرنیو هېوادونو ته هم د تحفې یا د یو د ښه میلمه دپاره د ګفټ په شکل باندې ورکول کېږي او نورو هېوادونو ته هم لیږدول کېږي. دا چې په دغه توکو کې څه شی جوړ دي زه یې درته لږ ښیم او بیا د هغې نه وروسته دا څوک چې جوړوي دوی سره خبرې کوو د دې سره پرې غږېږو چې د کونړ لرګی څومره ارزښتمند دی اوس او دغه لوښي چې دوی جوړوي څومره د افغانستان او بالخصوص د کونړ په ګټه ده. په دې توکو کې دلته چې زه ګورم په دې المارۍ کې ډېر شیان دي. تاسو ته به ښکاري باکس کې دیوالي ساعت دی. دیوالي ساعت دا ساعت چې دی موږ او تاسې لیدلي دي چې په نورو ملکونو کې جوړ شوي دي پلاستیکي ولې موږ ته استفاده کوو خو چېرته دې ته موږ فکر وکړو دا ساعت د کونړ له لرګي نه جوړ شوی دی او د دې تر څنګ دې سره څنګ کې دلته نور هم ځینې شیان دي چې هغه شته دی میوهدانۍ دي غټ پتنوس دی چې موږ به په پخوا وختونو کې هم دغه شان د لرګیو د پتنوسونو نه استفاده کېدله اوس هم په ډېرو لرو پرتو سیمو کې دغه پتنوسونه د لرګي نه چې جوړ شوي دي کارول کېږي خو ولې ډېر کله په ښاریاتو کې اوس هم هماغه د سټیل نه جوړ پتنوسونه استفاده کېږي خو لا هم قرار دا چاره عام کېږي دود کېږي او تر څنګ به نو د دې د لرګي د میوهدانۍ نه استفاده کوي او د لرګي میوهدانۍ به اخیستل کېږي دا میوهدانۍ دي او د دې تر څنګ دې خواته چې زه راشم منداړو خو به تاسو ټول پیژنئ د نوم سره به آشنا یاستئ دا نو هغه د کونړ د لرګي نه جوړ منداړو یا هغه شړومبې چې په کوي ماسته چې په شړومبه کوي او کوچ ته جوړوي دا هغه څه دي چې دا په هغه باندې جوړېږي او د دې تر څنګ دا بیا نو د لرګي نه جوړه څمڅۍ ده
چې دغه څمڅۍ چې زما په لاس کې ده واقعا هم که موږ او تاسې قیامت ته وګورو قیامت به ډېر کم وي خو ولې ارزښت یې دومره لوړ دی چې هېڅ حد نه لري ځکه د لرګي نه جوړه شوې څمڅۍ په دې شکل باندې په دې ډیزاین باندې دا نو د افغانستان او بالخصوص د کونړ د لرګي یو ښه ډالۍ ښه تحفه او ښه ګفټ دی د همدې شیانو جوړونکو سره خبرې کوو چې دی په څومره خوارۍ جوړ کړي دي د کونړ د لرګي نه جوړېږي د دې ارزښت څومره دی او څومره بازار یې موندلی دی داخل په افغانستان او په نړۍ کې موږ سره پاتې شي او دغه خپرونه تر پایه وګورئ. درنو کتونکو دې دکان ته راغلم په دې دکان کې واقعا چې زه وګورم نو ډېر داسې ښایسته ښایسته هغه پخواني عنعنات پخواني هغه دودونه چې زموږ او ستاسو په لرو پرتو سیمو کې ترې نه اوس هم استفاده کېږي هماغه شیان جوړ شوي دي پراته دي زه فقط هلته مې تشریح کړې نمونه ښیم دلته دې کې کټۍ شته دی د دې تر څنګ دلته نورې مې ودانۍ شته دی دا په دې شکل په دې ډیزاین باندې مې ودانۍ شته دی دلته مې یو ورور هم خوا سره ولاړ دی دې سره په دې باندې غږېږم چې دغه توکي څومره بازار لري څنګه خرڅېږي کوم ځای ته لیږدول کېږي تاسې هم داسې کوم ځای ته یې استولي هم دي تر اوسه پورې که نوم دي استولي او د کونړ د لرګي ارزښت په څه کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالوهاب دی او د مرکز اوسېدونکی یم فعلا په دې کې چې غسرې بازار کې یو دوکان لرم چې د نجارۍ همدغه لاسي صنایع یو شیان جوړوو موږ دلته او بیا نندارې ته یې وړاندې کوو بازار تر دې وخت نه مخکې ډېر ماشاءالله ډېر ښه اوس ډېر زیات کمزوری شوی دی خو خلک ډېر زیات یې خوښوي په دې چې ځکه چې د کونړ لرګی د ډېر یو ښایسته لرګی دی او بهترین لرګی د دې نه یو شی زموږ جوړ کړو نو ډېر زیات خلک یې خوښوي مخکې ډېر زیات خراب شوی یو تقریبا شاوخوا دغه سقوط چې کله وشو د دغه نه یو کال یو نیم دوه کاله پورې شاوخوا ډېر زیات خراب و اوس الحمدلله بیرته نارمل شوی دی خو هغه مخکینۍ کمې ګټې چې وي هغه پکې اوس نشته دی اوس دغه نو روزي پیدا کوو چې صرف نه کور هغه مشکلات مې نه حل کېږي خلاص شته دی بالکل د سوچ تا ته وښیم نو دغه تاسو لیدلی شئ چې دا څومره شیان دي مثال اوس مونږ دا جوړه کړې چې دا یوه چرګه نم چرګه جوړه کړې ده دا یعنې استفاده دې کوي بالکل سیټ مکمل 3 ګیلاسه یو جیک یو پتنوس خو دا هغه اعلی درجې دی دې کې بیا شته یو 900 روپۍ هم سیټ جوړو قیمته پکې شته دی نو هغه که مونږ فکر وکړو نو مثال اوس هر شی دی خو خواري غواړي هر یو خواري غواړي هغې سره باندې خپل وخت به وله ورکې اگر که دا وړوکی ګیلاس ولې نه خو دې ته به هم نه دی هغه نیم ساعت او شل منټه نه دې ته به وخت ورکې دا وخت مهم دی ځکه چې نه وخت به هر شي ته ورکې هغه کار به جوړېږي چې وخت ورنه کړي هغه کار نشي سرته رسېدلی دا ده په دې کې چې دا وایي د هغه لرګي نه جوړېږي کوم چې مطلب د نور کار نه پاتې لرګي د هغې نه دا جوړېږي نو مطلب اضافي لرګي نه دا جوړېږي که چېرته د کونړ هغه خپل اعلیترین لرګی ښه لرګی هغه یو جوړ شي نو دا به ښه بازار خارج ته انتقالو ورلیږي ولا نه خفته راته راکړي هماغې ساحې ته وله لیږو ولې نو ډېر زیات خلک یې خوښوي مطلب بهر بازار لري نور داسې نور ولایتونه هم ډېر زیات خلک یې خوښوي داسې زموږ د کونړ خو چې فکر وکړو کونړ خلک ډېر زیات کمزوري هم دي او بل دغه لرګي نه نفقه پیدا کوي یو څو روپۍ او هغه هم چې بند شي نو ډېر زیات ستونزې سره مخامخ کېږي نو په دې دغه باندې دا نور ولایتونه کم نفر چې راځي هغې ډېر زیات خوښوي په دې باندې او مونږ ته خو ارزښت لري خو بیا مونږ ناست یو دونه خوند نه راکوي مونږ ته بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې روح الله دی او زه په دې کونړ ولایت کې تقریبا یو 13 کاله کېږي دا کار کوم نو د کونړ دا لرګی داسې دی چې دا ډېر اعلی لرګی دی په هغه باندې نور نومونو باندې نښتر دی خو مونږ دیار وایو که نه نو دا داسې لرګی دی چې اوبه یې نه خرابوي او باران دا شی نه لکه خاوره دا هم نه خرابوي لکه دا تجاران په خپله وایي چې دا 100 کاله په اوبو کې وخت لري که نه نه خرابېږي نو ځکه یې خلک خوښوي او بل ښایست ډېر پکې دیار لرګي کې نو په ځکه دې وجې نه خلک خوښوي او دا شی نه دې جوړوي تاسو چې دا توکي ته جوړوئ بازار هم د توکو څنګه دی خرڅېږي نه خرڅېږي او ډېر چې خرڅېږي کم ولایتونو کې خرڅېږي او خارج ته ځي دلته خرڅېږي په داخل کې دي که نور ولایتونه یاره دا خو په داخل کې هم ډېر خرڅېږي
او خارج ته هم چې زمينه برابر شي خلک وړي ځکه موږ داسې میوهدانې دي یو قسم میوهدانې دي سر والا میوهدانې موږ نه خلک وړي د بغیر د پالشه خالي د بوی د پاره وړي دي دا بوی زموږ خوښ دی نختر او نور ولایتونه هم خلک راځي سیلان راځي او دا شي نه اخلي میوهدانې شوي قندانې شوي او د سیم دا جاکو دا شي ډیر خوښي خلک راځي خو هغه 2 او 3 وړل شي زیات نشي وړل ځکه چې حکومت د خوانه پر باندې پابندي ده چې د حکومت دغه محسوس نه ختم شي اجازه ورکي نو نور ولایتونه د ډیر خلک راځي خلک یعنی د ډیر تقریبا چې بورو دا شي نه خلک وړي خو چې زمينه برابر شي زمينه د خرڅلاو نه جوړه شي نه حکومت نه یو دوه وړي لکه یو دوه کسان راشي 2 او 3 شي نه وړل شي ډیر نشي وړل دومره په شان نشي وړل لکه دکانداران وی سیول د خرڅ کی تاسو غوښتنه شي مونږ غوښتنه خدای د حکومت د چې باید دا کوم واړه شي دا مونږ ډیر بیکار لرګینه جوړو ډیر کمزوري لرګینه هغه سه دروازې او شدانه باید ټول شي ته اجازه ورشي اجازه ورکړي ځکه د قانون په مطابق سره ک دروازې شو لیکه شدار شو لیکه دا ډبل بیټون دا شینه شو او خاص کر دې زینتی شي نو ته لکه دا واړه قندانې میودان دا شي باید دا خو به مسول آزاد شي ځکه دا چې مو یو دکاندار وړي نو خامخا مسول کوي به مسول نه غیر نشي وړل او یو دوه ته اجازه شته هغه وړي چې دا بازار ته جوړ نشي او دا د وړلو د انتقال پروسه شروع نشي څه فکر کوي تاسو کار باندې براتونکي کوم منفي تاثیر یا ډیر منفي تاثیر ځکه چې اوسم نن سبا ډیر کاریګر چې دا بیکار دي مخکې د سیو چې دا شینه آزاد او هغه جمهوریت د وختونه نو ډیر د سیو چې دکان کې بخامخه یو دوه استادانو یو درې سلور به کاریګرو دغه مو سره کار برابر دي درې سلور شاګردانو دغه مو کار برابر اوس خالی هغه ځان له دکاندار غریب ناس ته غم چې میاش کور شوی نه بس ستایران چې دا اوس خرید کوم نه پوره چته ور درنو کتونکو یو بل استاد می خوا سره ناس ته البته زی خواته وسراغله چې دا په کار باندې بوخته او لګیره چې یو شی جوړیدا چې شی جوړید د پاره ته بوختنه کو دا دلته خپل د نجاری فابریکه لري او دغه زینتی شیان جوړی او د دینه دا بازار ته وړاندې کیتمن د چا فرمایش دی مهرباني استاد محترمه ک لمړی په سر کې مرته نوم واخلي او بیا راته د کار په اړه مو څه شی جوړی اوس پیل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه کوم د تاسو نه چې زمونږ سره غتل شول او خوشاله ساسه راتګ نار کله راشي زمانه اکرام الله دی او د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکی ما ډیره زیاته مننه استاد محترم اوس پیلن چې کوم کار کې دا چا فرمایش دی چې جوړوي دا یو فرمایش دی چې د یو نقشه ده دغه لوګو غونډه ده په دفترونو کې په میزونو باندې خوستل کیږي په دغه فرمایش کې لاګي سوچ یو وزیر د وزارت د پاره راغی لیکل کا د وزارت د پاره د حروف دي کنه نو د وزارت د پاره یو لوحه جوړیږي د کونړ د لرګي ناغه وزي او په وزارت کې په میز باندې پرته په ټوله کې په کار درته وغږیږي د فابریکه کې سره څومره ځوانان مسئله الحمدلله کارونه خو خدي اوس ما سره 4 شاګردان دي او 15 نفر استادان په شمول زما د سیویا چې نه هلس نفر په کار باندې دي نه هلس نفر دلته تاسو سره په کار باندې بوخت مصروف او بالکل نه هلس نفر کار څنګه دی روزګار څنګه دی خوشاله یې نه خوشاله وروره ولا خوشاله نه خوشاله خو په دې چې په خپل لاس وګټو په خپل باندې خو د چا په لاس نیولو دغه جوګا نیو ګرځیدل او خوشاله ولا نه بالکل کار مرته وای د تیر په پرتله مو کار څنګه دی لرګي شته نشته دی په دې سره لارګي خو چې دی وروره بند دی لارګي نشته دی مخکینی په شان نشته دی روټونه ماغه چلیږي خو لارګي ډیر قیمته شوی ګران شوی نو د لرګي نشواله شته ډیر شته دی به مونږ هغه شی لرګي استعمالو تاسو په خپل د نږدې نه وګټه چې خلک د سوخت لپاره وړي جلال آباد ته کابل ته مونږه ماغه شی نه استعمالو دا غي د سوخت لرګونه مونږه زینتی توکي ټول دا غي نه جوړو د غټ لرګي ډیر کم پیدا کیږي نشته د زینتی توکو د بازار څنګه دی کوم ځای ته ډیر درنه وړل کیږي داخل کې بازار خلري خارج کې بازار خلري او په دې اړه بازار خو په کونړ کې خره او به چې د ایستا ولایتونو کې به په کابل کې ډېر مینوال لري به ښکته چې په سلاټ چې قندار او روزګان او هلمند په دې کې د سره پیژنې دا څوک نه چې دا د کونړ لرګی دی او دا شیان په کونړ کې جوړیږي هلته به بازار موندنه د هغې ښه ده
ډېره ښه ده. بیا دغه کوم چکر له چې څوک راشي دلته د کونړ ته د نورو ولایتونو نه هغه چې ویني نو هغې ډېر په مینه هلې بیا بازار موندنه بیا په کونړ کې د کونړ د لرګي ډېره ښه هیواد نه بهر اوسه پورې کوم آرډر مو اخیستی؟ ولې نه ما یو المارۍ جوړه کړه چې په ترکي ډیزاین کې مې جوړه کړه او لکه څنګه شیان چې د ترکي نه ایله راځي به یې دلته منګ پټ کوو همدغه طریقه مې جوړه کړه او یو ترکی چې په هرات کې خپله دغه د مینبورډ له اساني غټه فابریکه لرله نو هغې ته مې جوړه کړله نو ترکیې ته یې ویوړه بیا هلته پریس کړله په ډبي کې بنده کړه هلته یې ویوړه او بهر ته ویوړل شو نو ستا د لاس هغه جوړه شوې المارۍ او بالکل بیا یو د افغانستان نقشه وه چې 2 متره اوږدوالی لرو 1 متر او 20 سور لرو بینهی د افغانستان نقشه وه خو په اصل کې مې ودانۍ وه د هر ولایت په هغې کې خپله میوه پرته وه چې د ننګرهار نړیوال نندارتون ته مې وړې وه هلته په میز پرته وه ډېری مینهوال چې هغې ته راټول شوي وو اول باران نو هغې ته به یو ګېټه ولاړو سیل به هماغه مې ودانۍ د نندارتون ته وړې وه هو نندارتون ته مې وړې وه خو هغه اډر بیا د کاناډا و چې کاناډا کې به د هر ملک هغه خپل هغه یوه ورځ معلومي او هلته به یې شیان نندارې ته وړاندې کوي خرڅایي اډر پرې نیسي 3 جوړې شوې وې 2 ویوړل شوې د یوه بیا ما سپاته ښه یو قیمت یې څومره قیمت خو ډېر کم و ما هغه جوړه کړې وه په 9000 افغانۍ ورته قیمت یې کم خو ارزښت یې ډېر ارزښت یې بیخي ډېر و د کونړي لرګي وه و د کونړ لرګي وه ولې ارزښت یې موږ ته کم و بیا ایسته ملکونو کې بیا ارزښت نو هغه 9000 ډالر هغه بیا 9000 ډالر بالکل کوم شیان تاسو جوړ کړي دي اوس چې بازار کې در سره دی او کوم څه دي چې هغه ډیر بازار لري خلک ډیر هغه شیان چې مونږه جوړاو الحمدلله هر شی جوړاو داسې شی نشته چې مونږ یې جوړ نه کړو چاته لاس نه نیسو چې دا شی زه نشم جوړولی ته یې راته جوړ کړه اما ارزښت چې کوم شیان لري هغه بیا دغه زینتي توکي دي لکه میوهدانۍ شوه بورې قندانۍ قابونه شو کاسې شولې کټوري شو ګیلاسونه شو څه به درته یاد هر څه جیک ګیلاسونه چینکې ګیلاسونه ګامساګانې قاشق پنجې قاشوغې څمڅۍ دغه شړومبو منداړوګانه هر څه شو جوړول بس چې شی په سټیلي کې پیدا کیږي یا سیلوري کې پیدا کیږي هغه دم جوړ هغه په لرګي کې جوړیږي ښایسته کوالټۍ سره اول زمونږ مشرانو به په خوا دا د لرګي شیان استعمالول تاسو به ګټل په خپله په ټوله کې راته ووایه د دې خپل کار د دې خپل مسلک نه څومره راځي 100% راځي الحمدلله ډېر راځي ما ډېر خوشحاله یم چې زه په خپله باندې خپل وطن ته خپله خدمت کوم خپل ځان ته خدمت کوم خپلو بچو ته خدمت کوم خپلو هیوادوالو ته ډېر راځي ډېری ځوانان ستا په څېر اوس په لهو لعب باندې اخته دي نشې کوي تماشې کوي لوپري کوي یو ځای بل ځای ګرځي هغوی ته څه ویل غواړې هغې ته مې پیغام دا دی وروره چې په افغانستان کې په هر ملک کې تعلیم ته لومړیوالی ورکړل شوی اما زما په نظر باندې د تعلیم سره مهم کسب دی وروره چې کسب دې زده ولې که ته د هر څونه پوهنتونونو نه فارغ او کسب دې زده نه ته هېڅ معنا نه لرې تا ته د نورو ملکونو په شان دلته وظیفه نه میلاویږي او دغه ورونه چې نشې کوي تماشې کوي خپل ځان خرابوي خپله کورنۍ خپل اولادي هر څه تباه کوي خپل ګاونډي معاشره خرابوي وروره نه دی خرابوي دونه چې په هغې کې ځان بوختی او خرابوي دلته د په کار باندې یو هر کسب چې د هغې خوښې ورته کېدي دا وخت په هغې خراب کړي تر څو هغه د افغانستان او د خپل وطن د خپل معاشري یو خلا سره وړنه وګرځي او دغه مې پیغام دی ډېره زیاته مننه استاد محترمه چې موږ ته مو وخت راکړ زموږ سره خبرې وکړې ډېره مننه د ځلا ټلویزیون ډېرو درنو کتونکو او د یوټیوب چینل لپاره ډېرو درنو تعقیبونکو او لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په کونړ ولایت کې مو د ترکانانو یا د نجارانو ورونو سره په د کونړي لرګیو نه جوړ په زینتي توکو باندې چمتو کړه په دې هیله چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلي وي او که تاسې هم چېرته کونړ کې هستئ او یا هم د کونړ نه بهر په نورو ولایتونو کې په خارج کې هستئ نو کولی شئ چې د کونړیو ځوانانو په لاس د کونړي لرګي څخه جوړ د دې توکو نه استفاده وکړئ او ګټه ترې واخلئ نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا او بلې خپرونې د الله په امان